سنګروال صاحب ته مننه وایو په زړه پورې مقاله وه. زه فکر کوم چې د دې سیمینارونو یوه ګټه د دغه ډول ناستو یوه ګټه دی چې په ځینې شیان سره راتازه کړو، هغه شیان چې په مکتب کې ویل یو ځینې شیان نوي واورو. زرملوال صاحب، غلام محمد زرملوال صاحب پر دې غږیږي چې پر هندوستان د افغان برید لاملونه څه وو. یو څه تاسې د سنګروال صاحب په خبرو کې واورېدل، خو اوس به واورو. ځینې وایي چې چور او چپاول هدف وو. زرملوال صاحب خپل دلایل ولري چې دا ادعا تر کومه اندازې صحیح ده. درنو ملمنو، مشرانو، استادانو، پوهانو، پاکلمنو، خویندو، ورونو، هیله ده ستاسو پر وړاندې مې د زړه له کومې د ژورې مینې او درناوي هیله ومنئ. د دې درنې غونډې د جوړولو له کبله د میرویس افغان او ملګرو نوښت او هڅې د درناوي او ستاینې وړ دي. درنو دوستانو، د 1961 کال د جنوري په 14مه نیټه د ډیلی شمال ته په اټکل 10 میله واټن پراته د پانیپت په ډګر کې د ستر احمدشاه بابا تر بیرغ لاندې د افغان او مغول مرهټه راجپوت ځواکونو ترمنځ په نړۍ کې د پرېکړې د جګړو له ډلې یوه جګړه پیل شوه. که څه هم په دې جګړه کې د ونډه لرونکو لښکرو د شمېر او د هغې د بهیر په هکله بېلابېل نظریات خپاره سوي، خو د هغوی ډېری د دې ښکارندوی دي چې د افغان لښکرو شمېر د غلیم له ځواکونو څخه لږ و، خو بیا هم سوبه د افغانانو په برخه سوه. په دې هکله او په پانیپت کې د احمدشاه بابا د بریا د لاملونو د تاکتیک د استعمال او د افغانانو د ډسپلین او بریا په هکله څېړنې به د نظامي برخې څېړونکو او ماهرانو دنده وي. په خپل وار زه غواړم پر هند د افغان برید لامل په اړه چې د دې درنې څېړنغونډې کوربه باشعوره هوډمن ویښ ځوان میرویس افغان لخوا یې وظیفه راسپارل شوې وه څه وړاندې کړم. دوستانو، د دې لپاره چې د پانیپت د حماسې د ضرورت لامل چې دا نن ورځې 250مه کلیزه ده په ګوته سي اړینه ده له هغه نه د مخته د راکړل شوي وخت کمتیا له کبله یو څو کلیزو حوادثو او نیټو ته ځغلنده کتنه وشي. په 1940 کال کې د قزلباش پوځیانو په لاس د نادرشاه افشار د وژلو 25 کلن احمدشاه ابدالي ته د فرصت او امکاناتو د ښې پیژندنې او ترېنه د پرځای ګټې پورته کولو دا ویاړ ور په برخه کړ چې د افغانستان په نوم د افغانانو د خپل پیاوړي دولت د بنسټ ډبره کېږدي او په ټینګولو یې لاس پورې کړي. تاریخي لاسوندونه او قراین د دې درک شاهدي ورکوي چې احمدشاه بابا دې نتیجې ته رسېدلی و چې د یو پیاوړي او خپلواک افغان هیواد د جوړولو لپاره د هغو عواملو د منځه وړلو لپاره کار وشي چې معلول او زیږنده یې لکه د نن په څېر د هغې زمانې د سترو قدرتونو مغولو او پارسیانو ترمنځ د شخړو ډګر و. نو د دې عمل د پلي کولو په لور احمدشاه بابا تر هر څه لومړی د افغان ټاټوبي د طبیعي پولو د ساتلو او د ګرد افغان ملت د یو موټی کېدو په تکل کې شو. احمدشاه بابا دا تکل په عملي توګه هغه وخت په بریالۍ توګه پیل کړ چې د 21مې پیړۍ بې سیاله زبرځواک شمالي امریکا د هسپانوي انګریزانو کالوني وه
او بیا د معاصر افغانستان له جوړېدو 90 کاله وروسته د 1406 کال اوږدې مبارزې په پایله کې د جورج واشنګټن په لاس د امریکا متحده ایالاتو د جوړېدو ډبره کېښودل شوه. د خپل ملت او هیواد د جوړونې دې سپېڅلي هدف او صوبې په لاسته راوړلو په لور احمدشاه بابا پر لوی خدای توکل، پر خپل صداقت باور او د خپل غیرتي ملت په ملاتړ ډاډ درلود. د ګرد افغانستان د یووالي پر لور یې لومړی ګام د کابل نیول و. په کابل کې هغه مهال د توکړه قزلباشو یو پوځي ګارنیزون پروت و چې د نادرشاه افشار د حاکمیت له زمانې لخوا یې پر کابل ولکه لرله. په 1949 کال کې هند ته لومړی سفر وکړ. په همدې سفر کې و چې د اباسین لویدیځې غاړې ته له کندهاره تر اټکه پردو افغانانو، کرلانو، غرزیو او درانیو په یو غږ ډېر ژر خپل ځانونه پرته له دې چې د چا پوزه وینې شوې وي د ابدالي دولت تر بیرغ لاندې راټول شول او د یوه موټي ملت جوړولو په لورې د همغږۍ او همکارۍ ملا ورسره وتړله. هماغه و چې پر هند لومړي د یرغل په پایله کې دراني لښکرو د بابري ابوالفتح ناصر الدین محمد شاه مغل پوځونه او ځواک چې د اباسین لویدیځ ته پر افغان خاوره یې ولکه ساتله مات کړل. محمد شاه خپله پلازمینه ډیلی یوازې هغه وخت خوندي وساتلی شو چې د اباسین د غاړې لویدیځ ته له پردو افغاني خاورو څخه یې لاس واخیست. پر هغه سربیره یې د سند ایالت هم افغانانو ته پرېښود. په دې توګه افغانانو کشمیر په سویل کې د پښتنو بلوچو د ګډ ټاټوبي بلوچستان، په ختیځ کې د اباسین تر ختیځو غاړو او په ګودر او کراچۍ کې د عربو تر سمندر پورې خپل هیواد خپل کړ. د افغانانو د ملي پولو پوخولو په لور بهر ته د احمدشاه دراني دوم سفر د هندوکش لویدیځ او شمال لویدیځ خواته و. په دې سفر کې نادري حاکم امیر خان عرب او بیبود خان مروي د افغان لشکر په خلاف ودرېدل. په مقابل کې ګرد افغان ملت په یوه سلا او په ځانګړې توګه درویش خان هزاره د احمدشاه په پلوي اقدام وکړ. په پایله کې افغانانو له 14 میاشتو اوږدې کلابندۍ وروسته هرات وژغوره، پرې یې ولکه ټینګه کړه، خراسان یې ونیو او تر نشاپور پورې یې ځان ورساوه. د خراسان والي د نادرافشار کړوسی شاهرخ سولې ته غاړه کېښوده. احمدشاه بابا نوموړي ته د افغانستان تر حمایې لاندې پر هغه ولایت د حکومت کولو اجازه ورکړه. له ختیځ لوري د افغان سلطنت پر خلاف د مغولو لمسونو او بریدونو دوام لاره. په 1951 کال کې پر یو ځل بیا له خپلو پولو څخه د دفاع په خاطر احمدشاه بابا په اباسین او راوي سیندونو پورې ووت، د لاهور پیڅو ته ورسېد او په شالیمار باغ کې کمپونه ووهل. دا وخت په میرمنو مشهور میر محیدین مغل د پنجاب حاکم و. میرمنو په افغانانو حمله وکړه، خو له دواړو خواوو نه د درنو تلفاتو په نتیجه کې د مغولو لښکر مات او مغول حاکم ژوندی ونیول شو. پر دې مهال د احمدشاه بابا حضور ته د لاس تړلي میرمنو د وړاندې کولو په موقع د دواړو ترمنځ د مکالمې یوه برخه چې د هغې زمانې د درنو سیاسي اخلاقو ښکارندویي کوي د یادونې وړ ده. د پېښور پوهنتون یو پخوانی مرستیال مشر پروفیسر عبدالحی لیکي چې کله د مغول پوځ پښې ټینګې نه شوې او ماتې وخوړه، میرمنو ژوندی ونیول شو او احمدشاه ته لاس تړلی پیش کړی شو. بادشاه ترېنه تپوس وکړو چې وایه ته زما نه د څه سلوک تمه لرې.
میرمنو ورته په زړورتیا ووی چې که قصاب یې نو حلال مې کړه، که سوداګر یې نو ډېرې روپۍ رانه واخله خوښه مې کړه، او که ته بادشاه یې نو معاف مې کړه. پروفیسور حبیبي زیاتوي چې احمدشاه میرمنو په دې زړورتوب او حاضر جوابي ډېر خوشحاله شو، آزاد یې کړو او له خپل طرفه یې ورته د پنجاب ګورنري وسپارله. په 1953 کال کې د میرمنو له مړینې وروسته د افغان خاورې پر خلاف د مغولو تیري بیا پیل شول. په مقابله کې په 1956 کال کې دراني لښکرې د نجیب الدوله پر مشرۍ د روهیلخند پښتنو په ملاتړ هند ته وخوځېدې. د ډهلي ښار په 15 ملي واټن کې د عزیزالدین عالمګیر ثاني لخوا هرکلی وشو او ښار ته ننوتلې. د اباسین ختیځ ته په پنجاب ایالت کې خپل زوی تیمورشاه والي وټاکه. په دې توګه په شمال، سهیل، ختیځ او لویدیځ کې له 8 کاله پوځي عملیاتو وروسته احمدشاه بابا په شمال کې له امو سیند بیا تر هرات، سیستان او اباسین پورې د افغان د ملي ټاټوبي طبیعي پولې ټینګې کړې وې، او په شمال لویدیځ او ختیځ کې له امو تر اباسینه پورې له بهرنیو تیریو څخه د افغانستان د پولې د خوندي ساتلو لپاره بخارا، خراسان او پنجاب د حایلو دولتونو په توګه ساتل. مشري یا په خپل افغان سلطنت و وفادارو سیمه مشرانو او یا افغانانو ته ورکوله. فریزر ټایټلر د افغانستان په اړه د خپل اثر په 15 مخکې لیکي چې د احمدشاه دراني پر څیر نابغه د افغانانو په منځ کې هم لکه د نورو توکمونو په شان لږ وي، خو ویې نه کړای شول چې پر هغو ویلو خاورو لکه ولکټي کاندي چې د زوال په درشل کې د مغولو د امپراتورۍ پر ځای د یو پیاوړي افغان سلطنت خښته ایښودلې وای. د دې خبرې له منلو سره سره چې د ټایټلر شننه د دراني هیواد د پایلو پر پایله ولاړه وه، خو هغه د افغانانو د ذهني معیار، د ټول واقعیت، د جغرافیایي څرنګوالي، تاریخي چاپیریال او سیاسي موخو ښکارندوی نه وه. له یوې خوا د افغانانو د هیواد له طبیعي پولو څخه شاته تېرېدلو په ترڅ کې د احمدشاه بابا د حماسو هدف امپریالیستي نه بلکې د خپلو پولو د ټینګولو او خوندي ساتلو لپاره د هغو رقیبانو مخنیوی و چې زموږ په تاریخي هیواد بلوسېدل. په تاریخ کې داسې بیلګه نشته چې افغان ملت د خپلو ګاونډیو او یا بل چا پر ضد ټلواله جوړه کړې او پر توطیې دې لاس پورې کړی وي. نو په عملي توګه که چیرې احمدشاه ابدالي له دې پرته چې د خپل ملي هیواد د بنسټ خښته یې پخه کړې وای، د دهلي په تخت یې درجه وهلی وای، نو نتیجه به یې د هغه د تکل د مرکزي اصولو پر خلاف وای. یعنې دا چې افغان خاوره او ملت به دا ځل د دراني او پارسي امپراتوریو ترمنځ د جګړې په ډګر بدل شوی وای. درنو دوستانو، د افغانانو تاریخ پردیو لیکلی، په پټو اغراضو کې نغښتی، له افواهاتو، افراط او تفرید څخه ډک دی. حقایق او واقعیتونه پکې تر خوروارونو تحریفونو لاندې پوښل شوي دي. له همدې کبله له دې تاریخونو څخه د تقلید په نتیجه او اندونو پر خلاف هند ته د احمدشاه بابا د سفرونو هدف مذهبي نه بلکې د افغان ملت له ملي ګټو څخه د دفاع لپاره و.